د انسان د مرګ نه پس 9 هیلې او خواهشات. یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش چې زه خاوره وی. یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش چې ما وروستنی ژوند دپاره څه رالیږلی وی. یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش چې ماته عملنامه نه وی راکړل شوې. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش چې ما فلانی کس یعنی هغه بدکاره کس ما خپل دوست نه وی ګرځولی. یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، ای کاش چې موږ د الله تعالی اطاعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کړی وی. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره خپله کړې وی. یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش چې زه هغوی سره یعنی متقیانو سره وی، اوس به زه کامیابه وی. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ای کاش چې ما شرک نه وی کړی، الله تبارک وتعالی سره مې کوم کس نه وی شریک کړی. یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ای کاش موږ د الله تبارک وتعالی د آیتونو تکذیب نه وی کړی او موږ د مؤمنانو نه وی. پس معزز ورونو، د هیلې او خواهشات کافران به کوي، مسلمانان به نه کوي. مسلمانانو ته الله تبارک وتعالی هر څه ورکړی. که مسلمان هر څومره ګناه وکړي بیا هم الله متعالی بخي او جنت ته یې داخلوي. الله تبارک وتعالی په بل ځای کې فرمایي: ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تبارک وتعالی هغه کس نه بخي څوک چې الله متعالی سره شرک کوي. الله تبارک وتعالی دې موږ د داسې خلکو نه وساتي. آمین.